السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغان میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه زاهد تسل یم. دا د ویښتابه خپرونه ده. درنو لیدونکو، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. د ویښتابه په لومړۍ خپرونه کې به د وخت پر اهمیت وغږیږو. له فیثاغورث څخه پوښتنه وشوه، وخت څه دی؟ ده ورته وویل، وخت د دنیا روح دی. یو بل وویل، وخت هغه ستره هستي ده چې شاه، ګدا، شتمن، نیستمن، زورور، کمزوری، زاړه او واړه ته یو ډول ورکول کیږي. او لا یې زیاته کړه، وخت له یو وحشي نه مهذب او له مهذب نه یو ملایک صفت انسان جوړوي. له ناپوهانو څخه پوهان او له مسکینانو شتمن جوړوي. یو بل تن وویل، وخت هغه خامه ماده ده چې هر څه ترې جوړولی شي. او بیا یو سپین ږیري د ساه ختلو پر مهال داسې وویل، ژوند خو په یو دروازه واته او په بل ننواته دي. عمر، ژوند او وخت همدغه دی. متاع وخت. د وخت اهمیت. وخت سره زر دي که کار ځینې واخلي او ضایع یې نه کړي. وخت یوه خزانه ده چې ډیره په اسانه ضایع کیږي. وخت د ژوند خام او بنیادي مواد دي. د وخت ضایع کیدل تر مرګ هم سخت دي، ځکه د وخت ضایع کیدل دي له الله تعالی سره تعلق قطع کوي او مرګ له دنیا سره. وخت یو زیارکښ دښمن دی. هیڅوک یې له منځه نشي وړلی مګر هغه چې زیار ایستونکی او محنت کوونکی وي. د وخت په اړه د ابن جوزي رحمه الله توصیه: ښه پوه شه زویه، د ژوند ورځې د څو ساعتونو نوم دی او ساعتونه د څو شیبو نوم دی او هره شیبه د لوی خدای جل جلاله یوه ستره خزانه ده. د یوې شیبې قدر وکړه چې بې ګټې در څخه تېره نشي او چې د قیامت په ورځ د ژوند دا ستره هستي هسې خالي ونه مومې چې بیا پرې خپلې اوښکې تویوې او پښیمانه یې. د هرې لمحې او شیبې حساب کوه چې ستا وخت چیرې او کوم ځای کې تېرېږي او دا زیار باسه چې د ژوند هره لمحه دې په ښه کار کې مصرف شي. له بې ګټې ژوند او وخت تېرولو څخه ځان وساته. محنت او کوشش د ځان عادت جوړ کړه. د قبر صندوق ته داسې څه ور ولېږه چې د ورتګ پر مهال پرې هوسا او خوشحاله شي.